امروز 26 جون مصادف با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. روزی که در شماری از کشورها به هدف افزایش آگاهی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلب توجه کشورها به معضل مواد مخدر تجلیل می شود. در نشستی که به همین منظور با حضور مقامات حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی امروز در کابل برگزار شد، مسئولان وزارت صحت عامه از پیشرفت‌ها در بخش تداوی معتادان خبر دادند. من په تیرو څلورو یا درې نیمو کلونو کې په دې توانېدلي وو چې له نیکه مرغه شل نوي مراکز د دې ناروغانو لپاره ایجاد کړو او د 10 مراکزو ته ارتقا ورکړو، یعنې د دوه هغه د ظرفیت د بسترونو ظرفیت لوړ کړو. د میندو او ماشومانو لپاره روغتونونه جوړ شوي دي، ځکه چې له بده مرغه د دغې فاجعې سره زموږ او ستاسو خویندې او بچیان هم لاس و ګرېوان دي. موږ په تیرو درې نیمو کالو کې توانېدلي وو چې د 80,000 په شاوخوا ناروغان مو درملنه کړي دي او بالاخره دو روغ خپل کورونو ته ګرځېدلي دي او له نیکه مرغه دو اوس عادي ژوند لري. سرپرست وزارت صحت عامه در این نشست گفت که معضل مواد مخدر برای امارت اسلامی به میراث مانده، اما در برابر آن اقدامات خوب شده است. او با تاکید بر این که کشت مواد مخدر بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی در سراسر کشور منع شده است، از جامعه جهانی خواست تا در بخش تداوی معتادان به افغانستان کمک کنند. که مصیبت خود دغه ځای نه راغلی و، دوه ځایونو یا د دې کشتو یا زموږ ستاسو هیوادوال د نورو بدمرغیو نه چې ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي وو د هلته نه دغه مصیبت راوړو. به هر حال اسلامي امارت ته دغه مصیبت په میراث پاتې شوی دی او الحمدلله ښه اقدام شوی دی. د دنیاوالو نه غوښتنه هم دا ده چې د معتادینو په تداوی کې کومک وکړي، ځکه دوی بشر د حقوقو دعویداران دي او فکر کوم چې د دې نه به د بشر د حقوقو زیات خدمت به بل ځای نه وي. تاسو وکتل چې د امیر المؤمنین حفظه الله په یو فرمان باندې او په یو حکم باندې دغه بدمرغه بوټي او دغه پدیدې کش په ټول هیواد کې په یو حکم منع شو. اسلامي امارت د مخدراتو کو د قاچاق تولید او استعمال په وړاندې سخت قانوني تدابیر نیول شوي دي او په دې برخه کې د ملي امنیت، عدلي قضایي ارګانونو او عام روغتیا وزارت همغږی او ګډ کار روان ده. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر تعهد خود برای حمایت از افغانها در امر مبارزه با اعتیاد تاکید کرده است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.